بسم الله الرحمن الرحیم. په خوب کې خپل کور لیدو تعبیر څه دی؟ یعنی یو کس راولږي په خوب کې خپل کور ویني، نو د دې تعبیر بس جوړي. ظاهر خبره ده مختلف حالتونه دي، د مختلف حالتونو په وجه باندې د دې تعبیر به مختلف وي. بهرحال په دې کې باس خوب داسې وي چې هغه خطرناک وي، لیکن دا غي چې تعبیر وي غډیر بهترین تعبیر دی. بهرحال کې چې تاسو دا غواړئ چې تاسو خپل کور په خوب کې لیدل په کوم حالت کې لیدل، کچري تاسو داغي تعبیر معلومول غواړئ نو ویډیو مکمل وګورئ، ان شاء الله تعالی تاسو ته داغي تعبیر چې کوم جواب دی هغه ملو شي. په خوب کې خپل کور داسې لیدل چې هغه د ستونو سره چې کوم دی خپل لزینو چت شوی دی، دا د دې علامت ته چې د مشفق او مهربان زنانه سره د نکاح کیږي. یعنی د مهربان زنانه سره به د نکاح کېدو علامت ده. دغه شانتي کې چې په خوب کې تاسو وینئ چې د کور دروازه نه وی لګیدل، د کور دروازه نوی دروازه ده، نو دا د دې علامت ته چې د مالدار زنانه سره نکاح کیږي، واده کیږي. دا شانتي په خوب کې چې تاسو وینئ چې د کور دروازه هغه د چاندي ده، نو دا د دې علامت ته چې کوم کس خوب لیدونکو دی د الله رب عزت په نافرمانی کې مبتلا دی، پکار دار چې د توبه استغفار وکي او الله رب عزت طرف ته رجوع کی او صدقه خیرات وکي. دغه شانتي یو کس داسې چې کور کې بند دی او دروازې چې کوم دغه بالکل بوسیده شوی ده، لیکن دې په خپل په کور کې دنه بند دی او د کور دروازه بالکل بوسیده شوی ده، بالکل ختمېدو والا ده، نو دا د دې علامت ده د رنج او غم نه او دغه شانتي د مصیبت نه یا دغه شانتي څه قسم تنګیانې دي د هغې نه د نجات ملاویدو علامت ده. دغه شانتي په خوب کې خپل کور لیدو، غټ کور لیدو، یعنی وسیع کور لیدو، ډیر غټ کور لیدو، دا د دې علامت ده چې د مال او دولت د فراوانی علامت ده او رزق کې د وسعت علامت ده. دغه شان دي چې په کور کې تاسو تنگ کور وي چې بالکل تنگ دي، نو دا د رزق د تنګي د مال او دولت په حواله سره د تنګي علامت ده. د دین علاوه په خوب کې یو کس داسې چې په کور کې خالی کور دی او دا د بدن شي دا کور د چا دی او ډیر الګي دغه کور رنگ ورکی او خالی کور دی او دا کور بالکل بند دی، دیولا چونه ورکی رنگ ورکی، نو دا د دې علامت چې دغه کور والا دنیا نه تلو والا دی، یعنی دا د مرګ علامت دی. دغه شانتي په خوب کې د وسپنې دروازه لیدو، یعنی د کور دروازه د وسپنې دروازه ده، دا د دې علامت دی چې د مالداري علامت دی او دغه شانتي د رزق د فراوانی علامت دی، د توانګري علامت دی. او دغه شانتي په خوب کې خپل کور یوازې کور لیدو، یعنی نور کورونو سره نشته، نو دا د تباہ حال علامت ده. یعنی دا چې کوم خوب لیدونکو د حالت تباہ کیدونکو ده، دا د دې علامت ته بهرحال داسې کس له پکار د چې د صدقه خیرات وغیرہ کی. دا شانتي په خوب کې د کور دیوال ارتاوي دو یا دا شانتي پورا کور ارتاوي دو، دا د مال او دولت او دا شانتي د رزق د فراوانی او د مال او دولت ملاوي دو علامت. یعنی چې کوم کس په خوب کې ویني چې د کور دیوال ارتاو شوی درغسته ده یا پورا کور ارتاو شوی ده، نو د چې کوم د ته مال او دولت ملاويږي په کثیر تعداد سره او درهم او دنانیر بدته ملاويږي. بهرحال امید کوم چې دا تعبیرات مو سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.